السلام علیکم احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته په خیر راغلی. دوستانو نن درته امریکای هیواد لاټري ویزو په اړه معلومات درکوم. کم چې دا پروګرام اوس مهال شروع شوی دی، کم کسان چې لیواله د امریکای ته لاړ شي کچریم دوی سره بختیاري وکړه نو دا کسان ډېر په اسانۍ سره وکولی شي چې امریکای هیواد ته لاړ شي. نننۍ ویډیو کې په همدې باره کې معلومات درکوم چې د امریکای لاټري ویزو ته خپل ځان څنګه ثبت کوئ او کم کسان به وکولی شي چې د پروګرام ته اپلای وکړي. د غواړو معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره ما سره دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او خپل واړو ملګرو سره شریک کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. ډي وي 2022 یا ډایورسټي ویزا 2022 پروګرام کوم چې زموږ زیاتره خلک یې امریکای لاټري ویزې په نامه پیژني. نو زه تاسو ته اپلیکیشن سبمیټ طریقه ښایم چې تاسو خپل اپلیکیشن څنګه سبمیټ کوئ یا خپل ځایونه به څنګه ثبت کوئ. نو ډایرکټ راځم د ویب سایټ ته. کله چې دا ویب سایټ خلاص شو کدی کې څوک لاټري ویزې په اړه هدایت غواړي او لا زیات معلومات غواړي نو د بټن باندې د کلیک وکړئ کوم چې ډي وي 2022 انسټرکشن په نامه ده. نو تاسو به وکول شئ چې د ویزې په اړه کم انسټرکشن یا کم هدایت دي هغه واړه دلته ولولئ. د هدایت ویب سایټ خلاص شو، دلته راشئ ډي وي پروګرام انسټرکشن ته او دلته بیا په دې لینک باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته به د هدایتو فایل راواړوي. دا د ډي وي پروګرام هدایتو فایل دی. دې ځای ته تاسو وګورئ د 2022 کال لپاره تقریبا 55,000 ویزې ورکوي کیږي. کم چې د دې رجسټریشن به هیڅ پیس نه اخیستل کیږي او کم چې الیجیبل هیواد دی، مقصد مونږ د دې پروګرام لپاره الیجیبل یو افغانستان یادوم، نو مونږ ته به صرف 9% سهم راکوي کیږي، د دې نه زیات نه راکوي کیږي. مقصد 55,000 ویزو کې به مونږ ته 9% ویزې راکول کیږي. نور تاسو خپل ګورئ چې څومره ویزې کیږي. دا غا لیست د هغو هیوادونو دی کم چې د پروګرام ته الیجیبل نه دي، مقصد دوی نشي کوي چې د پروګرام ته اپلای وکړي. یو بل طریقه شته چې د دې هیواد وګړي به د پروګرام لپاره اپلای کوي شي. نو هغه که کم څوک وي د پاړه د واړه هدایت لیکل شوی دي هغه په خپل وګورئ. نو راځم رجسټریشن طریقې ته. دا د تصویرانو مثالونه دي چې تاسو به څنګه تصویر اپلوډ کوئ. نو دا هم تاسو په خپل بس ګورئ ځکه چې دلته ډیر زیات وخت نیسي. نو راځم ډایرکټ بیګین انټری باندې کلیک کوم. کلم چې ما د بټن باندې کلیک وکړ نو زه به دې صفحې ته راشم. دلته دغه اتنټیکیشن کوډ دی ستاسو سره به بدلی. نو تاسو سره چې کم کوډ یې هغه به د لاندې ځای کې ورکئ. کلم چې کوډ ورکو بیا به یې سبمیټ کئ. د سبمیټ نه پس به تاسو دې صفحې ته راواړوي کم چې د پارت 1 دی. نو دا هغه فورم دی چې ډي وي 2022 پروګرام لپاره به ډکوئ. ورخطا کېږم ډیر آسان دی. نو زه درته دا هغه زر زر تشریح کوم. را به شي اولي مرحلې ته دلته به خپل نام او فیملی نام ورکئ. دوستانو دلته هر هغه معلومات ورکئ کم چې ستاسو په پاسپورټ کې پاسپورټ کې چې ستاسو نامه ده نو دلته هم همغه نامه ورکئ. مقصد کم چا په پاسپورټ کې نامه ده احمد خان مثال در کوم، نو فیملی نامه کې خان راځي کنه، نو دلته به خان ولیکئ او فرست نیم کې به احمد ولیکئ. نو دې ځای کې هیڅ ولیکئ. نو میډل نیم باندې کلیک وکئ. دویمه مرحله کې جینډر دی، کم څوک چې نارینه وي هغه به میل باندې کلیک کوي او که کومه ښځینه خور د پروګرام لپاره اپلای کوي نو هغه به فیمیل انتخابوي. دریمه مرحله کې به خپل د پیدایښت تاریخ ورکوي. دوستانو خیال مو وي چې دغه واړه معلومات باید ستاسو پاسپورټ سره سم وي تر څو په آینده کې تاسو ته کومه ستونزه ایجاد نشي. نو پیدایښت تاریخ کې به زه مثال په ډول ورکم 12 میاشت 12 تاریخ 2000 کال. څلورمه مرحله کې به پیدایښت ښار نامه ورکوي چې تاسو کوم ښار کې پیدا شوي یاستئ. که کوم څوک کابل کې نو هغه د کابل ورکي، که کوم څوک بل ولایت کې نو هغه د بل ولایت ورکي. زه به دلته خوست ورکم. د نه ولاندې راکوز شم کم ملک کې زیږېدلي یاستئ. دلته به هغه ملک ورته انتخاب کړئ کم چې زما په کیس کې افغانستان دی. د دې نه پس به راکوز شئ شپږمې مرحلې ته. دې کې ستاسو ته د څه بدلون ضرورت نشته ولې موږ د پروګرام لپاره الیجیبل یو. نو دلته اوله نه یس انتخاب دی. را به شو اوومې مرحلې ته. دلته لکه څنګه چې موږ مخکې خان احمد ورکو نو دلته به هم اول خان ورکو کو بیا به احمد ورکو او میډل نامه کې به دلته نو میډل نیم باندې کلیک وکړو. را به شو پاسپورټ نمبر ته پاسپورټ نمبر ورکو. دوستانو کوم چې پاسپورټ نمبر کې اول 0 راځي هغه 0 نه ده هغه او ده. دلته هغه 0 ولیکئ هغه او ولیکئ. هغه نه پس د پاسپورټ ایکسپایریشن ډیټ ورکئ کم تاریخ باندې تاسو پاسپورټ ختمیږي. دغه نه پس تاسو هغه ملک ورکئ کم ملک چې تاسو ته پاسپورټ جوړ کړی دی یا کم ملک چې تاسو ته پاسپورټ ایشو شوی دی. دلته زه تاسو ته وایم کم څوک چې وایي د پروګرام لپاره پاسپورټ ضروري نه دی نو هغه د معلومات ولولي تر څو دوی ته اندازه وشي چې د پروګرام ته پاسپورټ ضروري دی او کنه. ما چې څومره پلټنه وکړه نو د پروګرام لپاره پاسپورټ لازمي دی چې باید تاسو سره وي. کم څوک چې وایي د پروګرام لپاره پاسپورټ لازمي نه دی نو هغه د هدایت په غور سره ولولي تر څو د اندازه وشي. د نه پس براشم اتمې مرحله ته چرته چې تصویر غواړي
نو دلته به تاسو خپل تصویر ورته اپلوډ کړئ. تصویر لپاره کوم هدایت چې تاسو ته درکړی شوي دي نو که د لینک باندې کلیک وکړئ تاسو ډایرکټ هغه ځای ته بوځي او تاسو به وکولی چې په همغه طریقه باندې خپل تصویر ورته اپلوډ کړئ. کلم چې تصویر ورته اپلوډ کو نوې مرحله ته براشو چرته چې تاسو څخه ایډرس غوښتل شوی دی نو کې به آپشنل دی، مقصد دی کې کس لیکي کوي نه لیکي کوم ضروری نه دی، خو بي کې به لازمي لیکي. نو زه بدلته ورکم افغانستان، سی هم آپشنل ده، ډي کې به ورکم خوست چې د کم ښار اوسیدونکي همغه به ورکړئ او کې به ورکم چې مرکز، مقصد زه په خوست کې د مرکز اوسیدونکی یم نو زه به مرکز ورکم. تاسو چې د کمې ولسوالۍ کم ځای وي همغه ځای به ورکړئ. کې کم چې پوسټل او زیپ کوډ تاسو څخه غوښتل شوی دی نو هغه تاسو کولی شئ چې ګوګل لارې پیدا کړئ، لاړ به شئ ګوګل ته او کم ځای زیپ کوډ چې غواړئ، مثال زه غواړم چې خو زیپ کوډ پیدا کړم نو خو زیپ کوډ به ورکم، دلته ماته راواړولو. خو خیر دغه که تاسو نشئ کوئ کوم لازمي نه ده، دلته ولیکئ چې نو پوسټل کوډ یا زیپ کوډ او لاندې جي کې ورته افغانستان انتخاب کړئ. لسمه مرحله کې به هغه ملک ورکړئ کوم ملک چې په الحال تاسو پاتې کیږئ. مقصد زموږ زیات شمېر کسان په اماراتو کې یا نورو هیوادونو کې اوسیږي نو کم څوک چې کوم ملک وي هغه ورکړئ. دلته زما کیس کې افغانستان دی نو زه به افغانستان ورکم او لاندې به ټلیفون شمیره ورکم، کوم چې آپشنل ده، مقصد لازمي نه ده خو خیر بیا به هم زه ټلیفون شمیره ورکم. 12مه مرحله کې به ایمیل اډرس ورکړئ او لاندې به همدغه ایمیل اډرس کنفرم کړئ. 14مه مرحله کې به خپل تعلیمي سطحه ورکړئ چې تاسو تر اوسه پورې څومره تعلیم کړی دی، کم چا چې مکتب ویلی هغه به مکتب ورکړي او کم چې د دې څخه لوړ تعلیم کړی وي ان تر ډاکټرۍ پورې شته پکې نو تاسو همغه ورته انتخاب کړئ. زه به د مثال په ډول دلته های سکول ورکم. 14مه مرحله کې تاسو وایي چې واده مو کړی که نه، کم چا چې واده نوي کړی هغه به انمیریډ باندې چیک وکړي او دلته څنګه کم چا چې واده کړي هغه به دوام باندې کلیک وکړي. دلته په دې کې ډیر فرق دی، کم چا چې واده نوي کړي هغه به انمیریډ باندې کلیک وکړي او د معلومات کنټینیو کړي نو دوی نور معلومات نه غواړي چې دلته ورکړي. مقصد چې کله مو د کنټینیو باندې کلیک وکړي نو ډایرکټ دلته د وګورئ تاسو ته د معلومات راځي، د بچی کې معلومات سیو نو سبمیټ به کوي. نو تاسو د دې پروګرام لپاره ثبت نام وکړو. حکم چا چې واده کړی دی او د بچیان دي هغه به دلته کلیک وکړي او دلته به خپلو بچیانو شمیره ورکړي، 1 2 څو بچیان چې همغه به ورکړي. په دې کې داسې هم کېږي کم چا چې واده کړي وي هغې بچیان نه وي نو هغه د دلته صرف د دویم اپشن باندې کلیک وکړي او لاندې بچیانو په ځای کې د هیڅ هم نه ورکوي، هغې نه پس د کنټینیو باندې کلیک وکړي. بیا به د ده څخه د خپلې میرمنې نامه، پیدایښت تاریخ، تصویر، د معلومات غواړي نو هغه به ورکړي. نو دلته به دې مثال کې کم چا چې بچیان وي هغه ورکومه، مثال دلته زه ورکومه چې 2 د 2 ورکولو نه پس به زه کنټینیو باندې کلیک وکړم. پارت 2 ته راواوښتو، دې ځای ته تاسو وګورئ. په 14مه مرحله کې تاسو نه د خپلې میرمنې نامه غوښتې ده، دلته به د هغې نامه ورکئ، هغې نه پس به د پیدایښت تاریخ ورکئ. دلته یو خبرې ته ځیر شئ چې د ستا میرمنې یا بچیانو که پاسپورټ نه وي نو هغه څه مسلې نشته ولې چې دلته د پاسپورټ غوښتنه نه ده شوي، خو کوشش وکئ دا نمونه داسې ورکئ چې ستاسو میرمنې یا ستاسو بچیانو پاسپورټ سره مساوي وي. کم چا چې د میرمنې یا د بچیانو پاسپورټ نه وي نو هغه دلته داسې نمونه ورکئ چې سبا لپاره تاسو پاسپورټ جوړوئ په هغې کې همدغه یو شانتي وي. تر څو که چیرې هم ستاسو قسمت سیخ او لاټرۍ ویزه درته ووته نو آینده کې به مشکلو سره نه مخامخ کیږئ. دغه معلومات تاسو په اسانۍ سره ورکوی شئ. دې ځای کې به د خپلې میرمنې نامه، د هغې تر څنګ د هغې پیدایښت تاریخ او کم ښار کې پیدا شوي د همغه ښار نامه به ورکئ، د هغې تر څنګ کم ملک کې پیدا شوي د هغه ملک نامه به ورکئ او 14مه مرحله کې به د هغې تصویر ورته اپلوډ کړئ. د هغې نه پس به راشئ خپلو بچیانو معلومات به ورکئ. بچیانو هم همغه طریقه ده، ستاسو چې څو بچیان وي همغه واړو معلومات به ورکئ، کم چا یو وي د یو معلومات به ورکئ، کم چا 2 وي د 2 معلومات به ورکئ. طریقه هم اسانه ده، کم کې بچه د نامه ورکئ، د هغې تر څنګ به یې پیدایښت تاریخ ورکئ او ورسره به که جنۍ وي فیمیل به ورته انتخاب کئ، که ماشوم وي نو میل به ورته انتخاب کئ. بل چې کم ښار کې پیدا شوی دی همغه ښار به ورته انتخاب کئ او کم ملک کې پیدا شوی دی همغه ملک به ورته انتخاب کئ. کلم چې تاسو دا معلومات ورکړئ نو کنټینیو باندې به کلیک وکئ. کلم چې کنټینیو باندې کلیک وکړه خپل معلومات به وګورئ، هغې نه پس به یې سبمیټ کئ. نو دلته زه راځم چې چا واده نه دی کړی هغې معلومات سبمیټ کومه، دې ځای ته راځم انمیریډ کوم او لاندې خو ماشوم دغه نشته. کلم چې انمیریډ کو کنټینیو باندې به کلیک وکړم او دغه معلومات به زه سبمیټ کړم. کلم چې معلومات سبمیټ کړل نو د کومه صفحه چې تاسو ته راغله دغه پرینټ کئ او د کم نمبر چې دې کې ورکړی شوي دي هغه بل چا سره هم شریکوئ او خپله هم چې ستاسو څخه ورک نشي. نو الله دې وکړي چې تاسو دغه طریقه زده کړې وي
که کومه ستونزه پکې لرئ نو همدغه واتس اپ شمیرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لورې کولی شئ چې ما سره تماس ونیسئ او که کوم څوک غواړي چې په خوست کې زموږ دفتر ته راشي نو همدغه شمیرې کومې چې سکرین نه ما ورکړي دي د دې له لورې دوی کولی شي زموږ دفتر سره کانټیکټ وکړي نور دغه ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی هم وکولی شي چې امریکې لټرۍ ویزې ته خپل ثبت نام وکړي او د بېځایه پیسو ورکولو څخه بچ شي په اخر کې کم څوک چې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وي دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که کوم څوک احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وي نو دا ضرور سره لایک او فالو کړئ نور په الله سپارم د الله پامان